قسم درته کوم چې په کومه تیاره کې دوی راغله، په همغه تیاره کې زما ملګري ترجمانان ول نیویارک ته راغله، همغه تیاره کې بیرته هغه ترجمان چې هلته د میدانیوۍ کې د دوی سره ترجماني کوي، قسم درته کوم وایي دا ملا برادر زما سره ګډ ناست په چوکۍ باندې په دغه غټه تیاره کې وي، په لاره کې مې د ده ترجماني هم کوله. دا خبره دا پروسه تر دغه حده پورې راغله، اما که دغه خلک له دې نه مخکې وو د اسلام حکومت نظام قایم په افغانستان کې دا چا وران کړ؟ خو همدا پاکستان راجګ څه دغه جوړ شوی نظام یې د طالبانو دغه جوړ شوی نظام د پاکستان ختم کړ، شمسي اډې ورکړې، 6,000 پلیټه بمبار په افغانستان باندې اوس قسم په خدای په شرمونو وشرمېدو، حیا مو برباد شوه. ښځې وګوره عکسونه راجګ شوي دي، موږ تاسو حیا چېرې پاتې ده؟ یو شی موږ ته وښیه، آیا که دا اسلام داسې دې خلکو د پاکستان ورښودلی او ورته وایي چې د افغان ماشومان او ښځې او زنانه حیا یې برباد کا، نو دا به دوی سره څوک ومني؟ یوه مسله ډېر وبښئ، زړه مې ډېر ډک ده. زه ځم که خو یو څو خبرې نورې عرض کومه. خبره دا ده وروڼو، اوس چې دغه خلک راغلي دي د اسلام په نوم راغلي دي، موږ او تاسو له بابادم نه تر دې دم الحمدلله مسلمانان یو، دغه خاوره کې موږ او تاسو افغانان یو، باغیور ملک یو، با استعداده ملک یو، حیا هم لوټ شوه. اوس دغه خلکو ته خواست کوو د خدای روی ده چې تاسو په خپلو منځونو کې سره جوړ شئ، ګوندیانې مه جوړوئ. اوس که دغه خلک چېرته وایي دوی کې داسې خلک نور رابازوي، پنجابی څه کار لري چې دلته زما په خاوره کې د میډیا له لارې خلکو ته زما مظلوم ملت شو کوي چې دا خلک وګوره دلته مې داسې دربدریانې په دې ملک کې روانې کړي دي. اوس دوی دا حال ګوره، زه اوس مسلمان یم، خدای تعالی قرآن کې وایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. خدای تعالی وایي داسې خلک هم شته چې هغوی وایي موږ خدای منو، ورځ د قیامت منو، مګر دا خلک مسلمانان نه دي. پاکستان یو مرتد ملک دا خلک یې بیا راخوشي کړي، غواړي چې له دې نه نوره حیا د افغانانو برباد شي. هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې یو انجینر وروزل شي، یو پیلوټ وروزل شي، د دې خاورې دفاعي سیستم دې فعال وي. دا نه غواړي. هغوی غواړي چې افغانان دې هر درد ته ولاړ یو سوال دې کوي ټول عمر، د هغوی په زړه کې دا ارمانونه دي چې افغانان دې ټول عمر د بل درد ته ولاړ یو سوال دې کوي. دا په موږ باندې قیامت نه ده. خدای تاسو دا حالات وګورئ په دې رپورټونو کې، هغه ښځې چې چا یې پلو لیدلی نه و، نن امریکایان هغې کې اخلي او ایرپورټ ته یاړئ. موږ کې نور غیرت چېرته راپاتې ده خلکو؟ موږ کې نور اسلام چېرته راپاتې ده؟ موږ چې په ښځو باندې ننګ ونه کړو، په دې سرتورو باندې موږ ننګ ونه کړو. اما یو خبره درته بله عرض کومه، خدای پاک وایي ومن یکفر بعد منکم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین. خدای تعالی وایي سم شی کفر مه کوئ، جهالت مه کوئ، ظلم په دې خاورو باندې په دې سر د ځمکه مه کوئ، که نه داسې عذاب به در باندې راولم چې په سر د ځمکه مې په چا نه یې راوستی. که اوس هم توبه ونه باسله افغانانو، یو چانس اوس لرئ، که مو توبه ونه باسله او انما المؤمنون اخوه کې ټول رانغلی او یو بل ته هم د ورورۍ او د اتفاق لاس ورنه کړه، له دې نه ذلیله ورځ په خدای په رسول ووینئ. له دې نه به نور ضلالت وي، خویندې به هم بېعزته وي، میندې به هم بېعزته وي، الودونه به هم د بل درګاه ته ولاړ وي. ته خدای هغه ښځې که د طالب ښځه وه، که د دې ملت د بچي ښځه وه، که د عسکر ښځه وه، په خدای په رسول کې چا پلو لیدلی، په کور کې په عزت کېنولې وه، که د ځان ورته مرتد کړی و، که د ځان ورته کافر کړی و، خپلو بچو ته یې نفقه ګټله، نن هغه ښځې باندې راوتي په خدای په رسول سوال کوي. تاسو نن په دې خلکو باندې ولې نه کوئ؟ اوس په دې خپلو مشرانو باندې غږ وکئ. اما د بیرغ مسله یو عادي مسله ده، بیرغ در سره مني، که دا د افغان بچی خو بیرغ در سره مني، که دا د افغان بچی د دې بیرغ باندې در سره دغېږي. یو بیرغ پاکستان غواړي چې ته ټول عمر ذلیله پاتې سې، نه غواړي چې ته د دنیا سره د دنیا خلکو سره په سیالۍ کې ته ودرېږې. موږ باندې څه لوبې ونه سولې. یو دان امریکایي له دې نه لاړه، خپله وظیفه یې خوشي کړې وه، کله چې امریکې ته لاړو هغې خلکو انټرویو ترې واخیستله، وایي څه حالات په افغانستان کې؟ ده ورته ویلې وایي یو ورځ دې خپل میشن کې ناست ومه، ته به دا ډرون حملې کولې، افغانان به یې وځل ډرون حملې به یې پرې کولې. کله چې انټرویو ته اخیستله وایي ما ډرون حمله کوله، یو ماشوم وایي داسې تېرېده مخې د طالب و، وایي ما یو څو پېرې حوصله ورته وکړه خو ونه څه، وایي ټیک مې پرې وکړه، دا ماشوم مې ورسره شهید کړ، ختم مې کړ. د هغه ورځې نه مې وایي په زړه کې درد پیدا شو، و ما ویل ښه چې ګرم و هغه ګرم و، دې ماشوم څه ګناه کړې وه، ماشوم مې ورسره وواژه. دې سړي بیا له وروسته دته یو ډپلوم ورکوي، کله چې په دې جنګ کې دوی پاسي بیا دوی یو ډپلوم ورکوي، په هغه ډپلوم کې دوی 14,000 افغانان په شهادت باندې رسولي وو. دې یو کس که امریکا چې په دې خاطر لبنان نه چې ووتله، دې حالات وګوره لوټې څه
یمن نه چې ووت اتحاد، سوریا وګوره، عراق نه چې ووتل. دوی نه غواړي چې مسلمانان طرف اتحاد او اتفاق باندې اوسېږي. واحد ملک یو ملک په ټوله دنیا کې چې مردود ملک پاکستان ده. دوی نه غواړي چې مسلمانان په ټوله دنیا کې سر جګ کړي له دوی نه. خلک یې رالېږلي، ایجنټان یې رالېږلي، غواړي چې افغانان تر په خپل منځونو کې سره واچي. که نن دا حالات راغلي دي، تاسو ته معلومات ده چې حالات راغلي ټول افغانستان کې امن دی، خلک راغلي، هر سړی کوم خوشحاله کوم خفه. پنجشیر واحد ملک ده چې دوی اوس دې ته هڅوي چې ته باید جنګ وکړې، ته باید نوره هیله په افغانستان کې دوی کې د افغانستان ولې سالم پاتې شي، دا باید ختم شي. د دوی ثمره باید د جهاد له منځه ویوړل شي، هېڅوک پاتې نه شي. دنیا کې هر یو کس وګوره په مینه محبت کې ژوند کوي، ورورولي اتفاق لري، یو بل سره د ورورولۍ او اخوت کې زندګي تېروي. ما او تا یو، ته تاجک یې، زه ازبک یم، ته پښتون یې، زه هزاره یم. په دې باندې دا کلونه وشو چې موږ او تاسو سره وژنو. څوک د رئیس جمهور عکس ولئ، څوک یې بېعزتي کوئ، څوک یو بیرغ ته اور اچوئ، څوک یې بل ته اچوئ. اما ته که چېرته غواړې د اسلام له نګاه نه په یوه دایره کې زندګي وکړې، اسلام د امن او سولې دین دی. په دې کې هر چا ته حق ورکول شوی ده، هېڅوک به له دې نه سرغړونه نه کوي. په دې دایره کې ټول سره ګډ زندګي د ورورولۍ اخوت مو کوئ. دا ملک بیا د هغه جهالت دورې ته مه وړئ. خلک تعلیم ته وهڅوئ چې کله المان چې کله په جنګ جهاني کې ختم شو، صفر شو، دوی چې کله تقسیمات کول، دوی ته یو 2 کیلو غنم د کور په سر رسېدلي وو. نن المان وګوره دنیا سره ډغرې وي. افغانه ته سل پېرې در په دره شوي، بیا هماغه در په دره ګرځي. ولې دې مخکې جنګونو نه تاسو سبق نه اخلئ؟ که هر یو سړی راغلی، نن دا سړی راغلی د اسلام په نوم باندې دلته ولاړ ده، ولې زموږ په ملک کې بمونه الوځي؟ دا له کومه خوا نه راځي؟ خو هغوی نه غواړي چې افغانان سره په اتفاق دي، اتحاد دي. دا خلک دنیا کې سرلوړي خلک دي، د دوی غیور ماتول غواړي. نه پرېږدي دنیا کې دا خلک چې په ښه استعداد په سټنډرډ حالات کې دنیا سره ودرېږي. دوی نه غواړي، دوی غواړي چې افغانان مات کړي، افغانان ذلیله کړي، ماشومان یې په نورو درګاګانو کې سوال وکړي، سوالو ته یې وهڅوي. هر یو ټیلنټ افغانی وګوره، قسم په خدای دې هر یو شپه 2 ځله یاد په یورپین یونین کې چې څومره افغانان ژوند کوي، دا د دې دربدریو نه راغلي، د هغې خوا هلته خپلو مور او پلار ته یې ونه پکه ګټي، لا هغه جنه دا د ما د ملک یوه ضایعه ده چې دا خلک ضایع کېږي. په سلهاوو ځوانان دلته راغلي، دا د ملک یوه ضایعه ده چې خلک غواړي سره تقسیم کړي. امریکا، کاناډا، یورپین یونین باندې تقسیم کړي، دا خلک د افغان نسل په افغانستان کې ختم کړي. دوی نه غواړي چې افغانستان کې دا خلک سره راجمع شي، یو حکومت، یو دولت جوړ کړي. دا بیا نړۍ ته وایي خطر جوړېږي. پیغمبر علیه السلام به چې کله اودس کوو، دې خوا ته به یا اودس ته ګیرې اوبه دې خوا راشیندلې. دا خلک افغانستان خلک داسې شدید کافر وو چې د دې نه شدید کافر نور نه وو. کله رسول الله سلام ویلي چې کله دا مسلمان کېږي، دوی نه به شدید مسلمان په ټوله دنیا کې نه وي. اما موږ او تاسو یو چې شدید مسلمان یو، هماغه د خور او د مور او د هر چا حق پېژنو. قرآن چې څه ویلي هماغه لاره موږ او تاسو تعقیبوو، په هماغې لارې باندې ځو. خدای پاک دا قرآن کې دا خبره کړې چې وکرنا فی بیوتکن، ښځې په کور کې قرار ونیسي. اما علم پې فرض ده، خو په اسلامي جامه کې د علم وکړي. علم نه هېڅوک نشي منې کولی. دا سیاسرې دي که خویندې دي، دا هر یو حق لري چې خپله تعلیم وکړي، د افغانستان په آینده کې دوی د خدمت یوه جوګه شي. نور تاسو وخت نه نیسمه. خدای تعالی مو هر وخت سرلوړي لره، خدای مو په اتفاق لره. الله تعالی دې په خپل وطن کې امن راولي. خدای هم دې نور دې پردیو متازیو نه خلاص کړي. الهو العالمین دې دا وینې نورې ودروي. خدای پاک دې چې موږ څوک غواړي چې موږ در په دره کې، خدایه دې در په دره کې، خدایه دې د غضب په جارو کې، خدایه دې نسل تباه کړي. تاسو ته ښه زندګي ومن الله توفیق. قربان یوسف، ډېره مننه عرفان صاحب، ستاسو تر احساساتو نه، د ټولو ښایستو خبرو نه. واقعا موږ ویاړو در باندې، په داسې افغانانو موږ ویاړو. خدای تعالی دې اجر درکړي، خدای تعالی دې ثواب درکړي. یوسف خان ته شغله سلامونه دي، بهراني صاحب ته، تحلیلګر صاحب ته او ابدالي کاروان ته. وخت په وخت که ستاسو اجازه وي، یوسف خان او بهراني خپلو نمبر ته په حساب باندې د ابدالي کاروان دي، نو ده به نظر واورو. بیا به راسته یوسف خان صاحب دستي یو تکړه مبارز دی. کاروان صاحب سلامونه لیکي هیلې تاسو خپل اخلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټ ټول ملګرو ته زړه ته سلام. خدای وکړي چې روغ او جوړ یاست. شکر دې الحمدلله. بس موږ خو ډېرې خبرې نه، زه تاسې محترم مشران ناست یاست، تاسې مخه خبرې کول موږ ته مناسبه نه ښکاري. خو بیا هم هغه خپل زړه د حال به درسره شریکوو. آیا موږ تاسې ولې دومره دربدروي؟ هر وخت نظام ولې ړنګېږي؟ دا دومره ناخوالې ولې راځي؟ موږ تاسې یو سړی ولس، ټوله غلطي په ولس ده. که ولس تور وي چې هر څومره سپین پاچا راولي هغه به تورېږي. چې ولس سپین وي چې هر څنګه تور پاچا راولي هغه به پکې سپینېږي.
مګر د ټوله غلطي هم د ولس ده. یو پاچا یو که غلطي یا یو غلط کار کوي د ولس که راجګ سي د دې مقابل کې ودرېږي نو حیا موږ تاسې سردار داود خان، نور محمد ترکی، ببرک آلمان، ډاکټر شهید نجیب هم ټول داسې مشران تر اشرف غني پورې اوس داسې لاړه. حیا طالب موږ بده خبره به نه کوو، ګزاره به وکړو. دغه طالب نن په دې طالب کې درې ډلې کې ګډې دي، لا هم څلور یا پنځه کې ګډې دي. دا یو وایي چې بیرغ منم بل وایي نه، بل یې رنګوي بل یې پورته کوي. دغه دا بیرغ د افغانستان ده که دا بیرغ د یو کفر د ملک، دغه بیرغ به د افغانستان. نو موږ تاسې دې ته فکر نه دی کړی چې زموږ بیرغ خو که څه په وطن کې خطه کې زموږ په زړه کې ژوندی دی. ما دې خانیستو پاتې پر سر لګولی دی، ما دې په پروفایل باندې لګولی دی. دغه خو موږ د زړونو څوک نه شي ایستلی. د طالبه ته هر څوک وکړي دا واوره منایمه طالبه، زما دې په ذاته خدای قسم چې دغه کم حکومت کم نظام یا اشرف غني راوغوښتل دا نه وکړي. قسم زه درته کوم چې تر دې به هم در بدل رسېږي، تر دې به هم درله کې 6 میاشتې ستا یو کال ته د حکومت نه رسېږي. ستا په وطن کې به نور هم ناخوالې جوړېږي. سره بمبانه چې ستا حکومت سره جنګېدل، ستا د نظام سره جنګېدل، تر دې به هم در بدلي راځي. ابدالي صاحب خبره د دې نه ده، خبره سره د بیرغ نه ده. دلته موږ ډېرې ستونزې لرو وروره. 20 کاله موږ ووژل شوي دې په نامه چې ته غلام یې. نن امریکایي یرغلګر په غازي د یوې کورنۍ نه 10 نفر شهیدانوي او بدري 314 ګرځي، د یوې کور نه 10 جنازې وځي. ما ته لږ وخت راکړه باره زه پر دې باندې رڼا شوم چې تاسې په دې باندې دغه امریکا دغه چې دا د قطر مشران راغله، خو دغه د امریکا په جاز کې راغله. دا د قطر په جاز کې نه دي راغلي، دا د افغانستان په جاز کې نه دي راغلي. خو دی یې جوړوي، دی یې ختموي، دی یې په اقتدار راولي. هم ټول د امریکا ابدالي وروره خبره دې نه سم قسم درته کوم چې په کومه تیاره کې دی راغله، په همغه تیاره کې زما ملګري ترجمانان ول نیویارک ته راغله. همغه تیاره کې بیرته هغه ترجمان چې هلته د میداني وایي چې د دوی سره ترجماني کوي، قسم درته کوم وایي دا ملا برادر زما سره ګډ ناست په چوکۍ باندې په دا غټه تیاره کې وایي. په لاره کې مې د ده ترجماني هم کوله، په لاره کې مې وایي د ده ترجماني هم کوله، په تیاره کې مې د ده ترجماني کوله. دی په قندار کې موږ کوز کې موږ راغلو کابل ته، او زه د کابل په دروازه کې په دې هغه کې ترجمان دی اوس همالته و. پرون اسلام آباد ته تللی دی، پرون اسلام آباد بېګا مې ورسره خبرې کولې، ولې بېګا پرون سهار اسلام آباد ته ولې لاړو، په اسلام آباد کې ځای نیولی را. دا چې دوی وایي دوی تیاره ده کومه کړله، غټ یوې یې لیکلي وو په تیاره باندې ګوره. تاسې ولیده خبر ته کوم په دې کې شک نشته چې دا طالبان امریکا نه دي جوړ کړي. په 96 کې جوړ کړه، راپورته کړه، په 2001 کې ختم کړه. برته ما ته وخت راکړي مزې جوړ کړم. دا سیستم څنګه رقم روان دی؟ زه چې د امریکا خبرې نه منم بیا ما ختمې، چې دی نه مني بیا دی ختمې بیا ما راوړي. د دې ستونزو نه وتل پکار ضرور چې بل د غلامۍ نظام ایستل پکار. دغه طالب تر د دنیا غټ مزدور دی، د کفر مزدور طالب. ما ته دومره غلامي په قرآن کې پالې لیکل دی چې پالي. دی په 18 میاشتې په قطر کې سر لګیا و، دا فیصله وکړه چې ورور حکومت تا در سپارم. یاره زه تاته یو خبره کوم چې کوم ځای دوی طالب نیسي هلته برېټا توپنچې پرتې دي، پورته پکان پرتې. یاره چې زه د عسکر یم یا هر څه یم، دغه برېټا توپنچې زما نه پاته کېږي، خو هغه یو پاته کېږي چې تر خاورو لاندې کوم علاقې دوی ته پاته هغه کټن بندي پرتې دي. دې څه معلومه ده چې مخامخ یې ور د دې څه معلومه ده؟ دې ته واضح خبره ده. زما افغان وژل کېږي، زما عسکر شهید کېږي، زما سرباز شهید کېږي. دومره پیاوړی سرباز او پیاوړی نظام چې زما پیاوړي سربازان ټوله دنیا ته ما چلنج ورکولی شو. اخ بدبخته قوم، اخ بدبخته افغانانو، بدبخته ملت ته قسم مې دې په خدای که 50 کاله بعد بیا راولې دغه رقم نظام په خدای که راولې. حکومتونه ځي ورځي نظام او د حکومت توپیر ته واسطه دا مسله ګډوي. همیش ته دا سکوتونه دغه تاوان چې نظام دې باید